بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پی ټي ایم ملګرو سره هلته ولاړ یم، د تیرا حدود دي او زه خپله تیرا ته تللی وم، باغ ته تللی وم، کنده چینې ته تللی وم. ټوله ورځ مې دې مظلومو سره، مجبورو سره، درد او د تکلیف نه ډکه د خپلو غیرتمندو خوږو د زړه ټوکړه افریدو سره تېره کړله. اوس لار کې را سره دین میلاو شو، ته ډېر خوشحاله شوم په دې باندې چې د پی ټي ایم د مومندو، د خیبر، د وزیرستان دا ملګري دلته د خدمت کار کوي او هر هغه کس د قدر وړ دی چې د دې دردمندو درد کم کړي، د دې په شونډو مسکا راوړي. نو دوی الحمدلله دلته د خیر ښېګڼې کار کوي او ریلیف ورکوي خلکو ته. لویه مسله دا ده چې حکومت اول نه بندش ولګاو په سامان باندې تیرا ته داخلي او بیا خلکو ته ووایي چې د 25 جنورۍ پورې وځئ، بیا د 5 فروری پورې ورته اکسټنډ کوو. په شدید ترین قسمه هلته برفباري روانه وه. اوس هلته خلک تېر د غرونو په دې سرونو کې، په دې درو کې خلک تېر دی. اوړه نشته دی، سبزي نشته دی، ادویات نشته دی، علاج معالجه نشته دی، ډېر تکلیف دی. زه خلکو ته دا درخواست کوم او دیم هلته کیمپ جوړ کړی دی باغ کې چې دې غرونو ته او دې درو ته چې څوک دا امدادي سامان کوي. لار کې داود افریدي فاونډیشن هم ما سره میلاو شو، هم ډېر ښایسته ډېر خلک وو. ټول پښتانه، څوک چې د پښتون خدمت کوي، څوک چې د دردونو خدمت کوي، دا ټول زموږ هیروز دي، زموږ د زړه سر دي، موږ سره مینه ده. نو هغه ټولو ته دا درخواست کوم چې د خدمت هم دقسې نور زور ورکړي او دې درو ته، د غرونو دې سر ته او هلته چې کوم دا خلک ګیر دی او اوږې دي او تږي دي او د علاج ته محرومه دي، ماشومان دي، زنانه دي، بوډاګان دي، مریضان دي ورسره. دغه ټولو خلکو ته ورسئ، دا وخت دی او د هغې خدمت وکړئ. یو ځل بیا د دې خپل حکومت، صوبایي حکومت هم او بالخصوص د وفاقي ظالم حکومت چې هغه د پښتون دشمني کړې ده، د افریدي دشمني کړې ده، د خاورې دشمني کړې ده او په دې سختو حالاتو کې دا خلک بېکوره کړي دي. نو هغې ته هم دا اپیل کوم چې رحم وکړي په دې خلکو باندې. دا انسانان دي، دا دشمنان نه دي. د وطن په دې امن د دې حق دی، د ژوند تحفظ د دې حق دی، قامي وسایلو کې د دې حق دی. دې ته د ژوند موقع ورکړي، دې ته خپل بنیادي انساني حقوق، آئیني دستوري حقوق ورکړي. نو دا زما د حکومت هم اپیل دی، په خپل د دې په زخمونو باندې مالګه مه دوړوئ. اسلام آباد نه پریس کانفرنس کوله او دا کول چې دا د بانګو جنګ دی او دا د چرسو جنګ دی او 240 ارب روپۍ بانګ او چرس دا والیوم دی په تیرا کې د بانګو او د چرسو. هلته خو فوج دی، د فوج دا کار کوي. غریب عوام خود هلته خو هېڅ قسمه سمګلران نشته، هلته خو خلک د لوږې، هلته خو خلک د علاج نه محرومه دي، هلته خو خلک د سړک، د بجلۍ، د ګیس، د سکول، کالج، اسپتال، فیکټرۍ، کارخانې د دې نه محرومه دي. نو دا خو دا غټه مافیا ده چې په اسلام آباد کې ناسته او د ریاست په رګونو کې ناسته، ای دا کار کوي. غریب افریدی هغه محرومه ده د ژوند د ټولو حق نه او د ترقۍ نه. زه یو ځل بیا د پی ټي ایم او د ټولو خلکو چې خدمت کار کوي دلته، د هغې شکریا ادا کوم او هغې ته دا وایم چې د غرونو د درو کې چې دا کوم خلک ګیر دي، دې ته ځان رسوي.